د 1403 لمریز کال هلمند څپاند سیند کلنۍ دودیزه مشاعره د بېلابېلو ولایتونو شاعرانو په ګډون ترسره شوه. د یادې مشاعرې ویناوالو د دا ډول غونډو جوړول په هیواد کې د کلتوري او ادبي پروګرامونو په وده کې مهم بولي. نورحال د عبدالجبار نومیال په راپور کې. دا هلمند کې د هلمند څپاند سیند کلنۍ دودیزې مشاعرې جوړ شوي مراسم دي چې د هیواد د بېلابېلو ولایتونو څخه برخوالو پکې برخه لرل. دا مشاعره د هلمند مشاعره چې د نورو مشاعرو ډېر زیات وخت اخلي په خاطر د دې چې د ډېرو ولایتو څخه موږ مېلمانه راغواړو او په خپله د هلمند زیات شمېر شاعران او ترنم ویونکي په دې کې موږ دعوت کړي دي. وخت مو بلنه مو ورکړې د وخت ورکوو. اطلاعات فرهنګ وزارت په دې برخه کې د دوی سره همکاري کولی شي. په یاده مشاعره کې د هلمند او هیواد مخکښ شاعرانو خپل شعرونه وویل. دا نظام چې نن پر ټول هیواد غالب دی، دا نظام نه د ملا نه د طالب دی، دا نظام زما او ستا دی او د ده دی. دا نظام د هزاره او پښتانه دی، دا نظام هم د بلوڅ ازبک تاجک دی، دا نظام هم د کورمیشتي هم د ورک دی، دا نظام د هر سړي د سر سایوان دی، دا چې نن واکمن پر درست افغانستان دی. وای د غرور غرونه د په سپینه ماڼۍ نه ورکوم، هیواد حسن د په درسته نړۍ نه ورکوم. زه د روپا په پلونو کباب د هیواد سپوره مړۍ نه ورکوم. د هلمند سیند مشاعره کې د هیواد مشهورو ترانهویونکو هم برخه لرل چې د مشاعرې ګډونوالو ته ترانې وویلې. مخته نشي پښتانه په ټوپک که د قلم اثر نه وي وړاندې، مخته نشي پښتانه په ټوپک پر اسمان باندې کدا سپینه سپوږمۍ ده، مدینه به په جانان فخر کوي. ویلی سو چې هلمند څپاند سیند کلنۍ دودیزه مشاعره هر کال د کال په همدغه موسم کې ترسره کیږي چې زرګونه برخوال لري. ننګرهار